لله الحمد ریاست سرسبزي د اټوما سره یو ځای نن ورځ د نیالشانۍ په دې باراني موسم کې راوتلی یو. اټوما هم په خپل نوبت سره لکه د تیرو کلونو په شکل باندې په افغانستان کې تقریبا 100 کال دغه کمپاین کې برخه اخیستې ده او په نظر کې چې لري چې یو 3.5 ونې کېدي چې یو نیم چې زر یې په ننګرهار کې کېښوري او یو نیم زر به انشاءالله په کابل کې او زر په هرات کې کېږدي. د اټوما د مشرتابه او د دوی د رهبرۍ نه ډیره مننه چې د افغانستان په هره ساحه کې چیرته ولس ته مشکل پیدا شوی دوی په هغه مشکل کې د حل لپاره دوی خدمات وړاندې کړي دي. د ژوند د لا غوره تجربې لپاره